سلامونه. نن موږ له ځانه سره ډاکټر مطلق القحطاني لرو چې د شخړو د هواري په برخه کې د قطر د دولت ځانګړي استازی دی او نن به ورسره په افغانستان کې د سولې بهیر په اړه خبرې کوو او په دې اړه چې د سولې بهیر په دې وروستیو کې په افغانستان کې خوشبیني پیدا کړي او دغه راز د سولې په بهیر کې به د قطر دولت د مهم رول په اړه هم غږیږو. ډاکټر القحطاني خبرونه ته ښه راغلاست چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه له تاسو چې مرکه راسره کوئ. ستاسو له سفر سره هممهاله موږ د افغانستان د سولې پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي ډاکټر زلمي خلیلزاد د سفر شاهد یو او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم کابل ته په سفر راغلی او د دغو مشرانو سفرونو په افغانستان کې خلک ډیر هیلهمن کړي دي. د دغو سفرونو مهم هدف څه دی؟ آیا تاسو ټول په یوې مشخصې اجنډا کار کوئ یا هر یو مو ځان ته جلا هدفونه لري؟ Everyone has their own objectives to achieve from these visits. The primary objective is to support the Afghan people, support the peace process and the natural reconciliation in Afghanistan. مهم هدف زه کولی شم لږ تر لږه د قطر دولت په استازیتوب وغږیږم. مهم هدف دا دی چې له افغانانو سره همکاري وکړو، د سولې له بهیر او د ملي پخلاینې په چارو کې همکاري وکړو. قطر په واقعي معنا د سولې پلوی دی. په دې تړاو مو په افغانستان کې ډیر څه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون پرته چې سږکال فبروري کې لاسلیک شو، اوس وخت دی چې دغه بهیر بل پړاو ته ولاړ شي او بین الافغاني خبرې اترې پیل کړو. د پردې تر شا ډیر کار روان دی او زما د سفر موخه دا ده چې افغان حکومت او د افغانستان خلکو ته بیا ډاډ ورکړم چې قطر سولې او د ملي پخلاینې بهیر سره خپلو همکاریو ته ژمن دی او موږ به تر وسې پورې په ډیر بې پرې ډول هڅه وکړو چې دغه بهیر یو بریالی او ګټور پای ولري. نن مې د حکومت له چارواکو سره ډېرې ګټورې غونډې لرلې چې تر ټولو مهم پکې له ولسمشر غني سره زما غونډه وه. غونډې مې ډېرې مثبتې او ډېرې ګټورې وې چې پکې مو په ټولیز ډول د سولې بهیر په باب خبرې وکړي. all with the government officials and more importantly with the president دکتور and the meetings that I had very positive and very constructive and speaking about the peace process in general. آیا تاسو دوی ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په تړاو هم ډاډ ورکړ؟ آیا په دې وروستیو کې مو له طالبانو سره خبرې کړي؟ ځکه داسې ښکاري چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو څه ناسم پوهاوی شته او پر یو بل باور نه لري. آیا افغان حکومت تاسو ته داسې څه ویلي چې په کومو شرایطو به له طالبانو سره غږیږئ؟ او آیا طالبان مو دې ته هڅولي چې افغان حکومت سره د باور په فضا کې خبرې وکړي؟ Yes, well, I think the mistrust and the misunderstanding is happening in any conflict. That's quite normal. هو فکر کوم ناباوري او ناسم پوهاوی په هر شخړه کې وي او دا یو نورماله خبره ده، خو موږ پر داسې لارو چارو کار کوو چې په مټ کې د باور فضا رامنځته شي او زما په نظر په دې تړاو مو یو مهم ګام د دواړو خواو د بندیانو د خوشي کېدو په باب دی. موږ د دغه بهیر په هکله ډېرې مشخصې خبرې کړي او په دې تړاو د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکي پلاوو ترمنځ د همکارۍ د کچې په اړه خوشبینه یو. دواړه پلاوي اوس مهال کابل کې دي، په آزاده توګه سره خبرې اترې کوي. د همکارۍ کچه ډېره هیله بښونکې ده. زه هیلهمن یم چې دا به په راتلونکي کې د یو مهم ګام یا پرمختګ لامل شي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل وشي. To a major step in the near future, which is the beginning and the start of the intra-Afghan negotiations. On the subject of mistrust, despite a 3-day ceasefire, د ناباوري موضوع په تړاو په کوچني اختر کې د 3 ورځو اوربند سربیره د افغان حکومت او افغان ولسمشر یو غوښتنه له طالبانو دا ده چې یو اوږدمهاله اوربند ته غاړه کېږدي او له بلې خوا د تاوتریخوالي کمولو یا ورکم ژمنې هم شوې وي، خو داسې ونه شول او افغان حکومت او د افغانستان خلک لا هم د ورکم پر غوښتنه ټینګار کوي. آیا تاسو په دې تړاو خبرې کړي دي؟ آیا فکر کوئ چې طالبان واقعي ورکم منلو ته هڅولی شي؟ into a real reduction in violence. Well, thank you very much for bringing this up. I think this is extremely important issues.
Yes, we did work with Taliban. ډیره مننه چې دا پوښتنه مطرح کړه. دا یو ډیره مهمه مسله ده. هو په دې اړه مو له طالبانو او افغان حکومت او د غراز نورو ښکېلو غاړو امریکایانو او سیمه ییزو هیوادونو سره کار کړی چې دغه چارې شونې شي ځکه د دریو ورځو اوربند هم ډیر مهم و. تر دریو ورځو د خلکو ژوند ساتل مهم و او زموږ په اند د اوربند پایله مثبته وه. نو که اوربند شونې نه وي موږ غواړو لږ تر لږه په دې اړه خبرې وکړو چې تعرضي عملیات دې نه کیږي. په دې اړه خبرې روانې دي او په دې باب هم جدي خبرې شوي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی په تدریجي ډول کم کړی شي او موږ مثبت راپورونه لاسته راوړي دي. د اورکم په تړاو د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو کې یو څه ستونزې شته خو موږ له خپلو ملګرو سره په ځانګړي ډول له امریکا سره کار کوو چې د ارتباطاتو یو چینل یا لاره پیدا کړو او د اورکم په تړاو همغږي وکړو چې زما په اند ډیر مهم دی. په دې اړه مې له ملګرو ملتونو سره خبرې کړي، له طالبانو او افغان حکومت سره او له امریکا سره هم خبرې کړې دي او زه پوهیږم چې وضعیت کاملا ښه نه دی خو ورو ورو حالات په ښه کېدو دی او زه هیلهمند یم چې له دغه فرصت او تحرک څخه ګټه پورته کړو او زه ډاډه یم زه هیله لرم چې د بندیانو خوشي کېدل به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لامل شي او هیلهمند یم چې دا به د پام وړ تحرک ایجاد کړي او په افغانستان کې به د ثبات په برخه کې مهم رول ولوبوي. When we start the inter-Afghan negotiations, hopefully we will create a significant momentum that hopefully will contribute positively to the stability and the security of the country. But this was the same promise. خدا هماغه ژمنې دي چې طالبانو له امریکا سره هم په خبرو اترو کې کړې وي. کله چې دوی تړون لاسلیک کړ نو ورته ورکم ژمنه شوې وه د یوې محدودې مودې لپاره په پام کې ونیول شوه خو موږ بیا د سترو پیښو او بریدونو شاهدان یو چې دې چارې نه یوازې افغان حکومت بلکې امریکایان بیا اندېښمن کړل. نو څه تضمین شته په داسې حال کې چې دلته لا هم یو څه امریکایي ځواکونه لرو او دا چې ټاکل شوي امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو آیا فکر نه کوئ چې اوس به په افغانستان کې د ورکم چانسونه تر پخوا هم کم وي؟ Well, what happened before signing the document between United States and Taliban, there was 7-day reduction in violence. And after signing the document, د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له لاسلیک کېدو مخکې 7 ورځې اورکم وشو او د تړون له لاسلیک وروسته زموږ په باور د دواړو خواو ترمنځ تعرضي عملیات ترسره شوي نه دي او موږ فکر کوو چې دا تړون په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ګټور تمام شو. اوس دې ته اړتیا ده چې د افغانانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي او د تاوتریخوالي یا هیله کېږي د اوربند بحث پکې وشي. دا د دوی لپاره د خبرو اترو یو تر ټولو مهمه موضوع ده ځکه د دغه بهیر لپاره د تاوتریخوالي کمول ډیر مهم دي. most important priorities for them to discuss because reduction of violence is extremely important for the process. Exactly. Now, what the fear or the concern with the people here in په Afghanistan افغانستان کې بیا د خلکو ویره او اندېښنه دا ده چې د سولې خبرو ژمنه ممکن د طالبانو یو بهانه وي او که له افغان حکومت سره دوی د سولې خبرې وکړي او که باندني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو ممکن طالبان پوځي خوځښت پیل کړي. په ځانګړي ډول د بې باورۍ فضا ته په پام او وروستیو څرګندونو ته په پام داسې نه ښکاري چې ګنې طالبان دي د افغانستان اساسي قانون یا شته سیاسي نظام ته درناوی ولري. دا د خلکو بله ویره ده. So that's another fear with the people. Sure. I understand where you're coming from and where this fear is coming from, but I want to mention and just to recall your attention to the fact that زه پوهیږم چې ستاسو د خبرې هدف څه دی او دا چې د دې ویرې لامل څه دی خو زه غواړم ووایم او تاسو د حقیقت ته متوجه کړم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون 4 برخې لرلي. یو یې د ځواکونو د ایستلو په اړه دی، یو یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په باب دی او دریم یې د بین الافغاني خبرو په باب او څلورم یې د هر اړخیز او دایمي اوربند په هکله دی. دا 4 برخې سره تړلې دي. نو په تړون کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونه به تر هغو له افغانستانه نه وځي چې د تړون ټولې برخې عملي نشي. په تړون کې یو لړ تضمینونه شته چې زه فکر کوم طالبان د تړون دغو برخو ته متوجي دي او موږ ټول پرې پوهیږو. نو باید همدې تړون او د تړون موادو ته ژمن پاتې شو. in the agreement, and I understand and that the Taliban understand these components, and all of us understand these components, and I think we should stick to this arrangement and this understanding in accordance with the agreement itself.
تاسو د افغان مشرانو سره هم خبرې کړي له افغان ولسمشر سره او د سولې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره دوی سره مو په کوم موضوعاتو بحثونه کړي؟ Well, I think there is a quite important principle or notion that we have to maintain during this process. This is Afghan-owned, Afghan-led process, and the Afghan should فکر کوم یو مهم اصل دی چې موږ یې باید په دغه بهیر کې په پام کې ونیسو او هغه دا چې دا د افغانانو خپل پروسه ده او خپل افغانان یې رهبري کوي او په دغه پروسه کې باید د خبرو لوري دوی وټاکي د ملت لپاره د خلکو لپاره او په همدې اساس باید خبرې مخ ته ولاړ شي د هغو خبرو په اساس چې مالا طالبانو سره 2 ورځې وړاندې وکړي او یو ورځ وړاندې له امریکایانو سره زما خبرې او دغه راز له چارواکو سره ولسمشر ډاکټر غنی او د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله او نورو وزیرانو سره زما خبرې یو ډول تدریجي خوشبینی او تحرک شته او په دواړو خواو کې یو ډول هوډ شته چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او دوی غواړي دغه پروسه د افغانانو وي او د افغانانو په مشرۍ مخ ته ولاړ شي او زه فکر کوم ټول هیوادونه له استثنا پرته باید د افغانانو هیلو غوښتنو او پریکړو ته درناوی وکړي او دا په دې معنی ده چې ممکن منځګړیتوب ته اړتیا نه وي خو دوی دا هوکړه کړې چې د دغو خبرو کوربه باید قطر وي او موږ چمتو یو او په ډېرې خوښۍ به دغه کار وکړو او هر هغه څه به وکړو چې په وس کې مو وي ترڅو داسې یو فضا ایجاد شي چې زموږ خویندې او ورونه افغانان پکې خبرې وکړي او خپلو اختلافاتو ته د حل لاره ولټوي. To host the talks, and we are willing and more happy to do so, and we will do our utmost to facilitate a platform for our brothers and sisters Afghans to have talks and to sort their differences. آیا داسې یو موافقه شوې چې د خبرو دا پړاو چې ممکن وروستی پړاو وي په قطر کې ترسره کیږي؟ That's what I got from my meetings with the president. هو دا هغه څه دي چې له ولسمشر او نورو سره مې په پرونیو او نننیو غونډو کې پرې خبرې وشوې دا چې قطر دغه بهیر ته ډیر ژمن پاتې شوی قطر بې پرې دی او موږ خپل باور ساتو او دوی ته مو هر اړخیز ډاډ ورکړ چې قطر به په بشپړ ډول د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دا کار وکړي قطر په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي ان شاء الله نوره نیکمرغي نو موږ غواړو چې افغانان څنګ په څنګ کینی او خپل اختلافات حل کړي او موږ ډاډه یو چې ډیر ژر به دا کار وشي. We are confident that that's hopefully is going to happen soon. One of the differences between the two sides is د دواړو خواو ترمنځ یو توپیر پر سیاسي نظام دی چې د افغانستان حکومت باید څه ډول وي. اوس مهال موږ یو جمهوري سیستم لرو او په تیر کې څو وارې لیدل شوي چې طالبانو دغه نظام سره مخالفت ښودلی او درناوی ورته نه لري. آیا د خبرو په دې پړاو کې مو د دغه موضوع په اړه بحث کړی چې څرنګه کولی شي طالبان اوسني سیستم سره یوځای کړي او یا به سولې ته د رسېدو لپاره د طالبانو غوښتنه څه وي؟ if a peace agreement is to be reached? I think there is no doubt about, there is a fact, we have to acknowledge this fact, that this nation has accomplished a tremendous achievement in the last 2 decades or so. فکر کوم دې کې هیڅ شک نشته دا یو حقیقت دی چې دغه ملت په تیر شاوخوا 2 لسیزو کې د پام وړ لاسته لرلې دي د دیموکراسي په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو حقوقو په برخه کې او دغه پرمختګونه باید خوندي وساتل شي او دا ډیره مهمه ده ځکه نو موږ دواړه غاړې هڅولي چې خبرې له داسې مسایلو پیل کړي چې دواړه خواوې پرې ګډ نظر لري داسې مسایل چې دوی پرې د نظر اختلاف ونه لري او زه هیلهمن یم چې پر دغه مسلو به خبرې کیږي او موافقه به پرې کیږي او دا زموږ لپاره تر ټولو مهمه ده. تړون هم دا وایي چې له جوړجاړي وروسته د راتلونکي لوري په دې ټولو مسایلو به خبرې اترې کیږي او یو هر اړخیزه موافقه باید وشي او په ټوله اړوندو موضوعاتو باید خبرې وشي ځکه دا ستاسو پروسه ده زموږ پروسه نه ده او زه فکر کوم ډیره مهمه ده چې له پیله باید د اجنډا په باب وضاحت موجود وي ځکه زما په اند زموږ تجربه دا وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د خبرو بریالیتوب لپاره له پیله د یوې واضح اجنډا لرل ډیر مهم دي. It's quite important to have a clarity from the beginning on the agenda because I think from our experience having a clear agenda
from the beginning is extremely important for the success of the negotiation between the two sides. I would like to now talk a little about the role of our neighbors on this. نو اوس غواړم یو څه په دې تړاو د خپلو ګاونډیانو د رول په اړه د سره وغږېږم. داسې ریپورټونه شته چې د طالبانو ترمنځ یوه جلا ډله ده چې له امریکا سره د تړون مخالفه ده او دا چې تر ځایه ایران د دغې ډلې ملاتړ کوي. موږ پوهېږو چې د قطر دولت له ایران سره ښې اړیکې لري. که دغسې یو وضعیت وي آیا فکر کوئ چې قطر به ان زموږ ګاونډیان هم وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې بهیر سره همکاري وکړي؟ To support the peace process in Afghanistan. Well, honestly, what we have been saying to everybody, Afghanistan and the Afghan people should be given the right and the chance and the freedom to choose. په حقیقت کې هغه څه چې موږ ویلي ټولو ښکېلو غاړو ته دا دي چې افغانستان او د افغانستان خلکو ته باید دا فرصت او حق ورکړو چې د خپل راتلونکي لوری وټاکي. افغانستان باید د نیابتي سیالیو هیواد نه وي. دا یو خپلواک هیواد دی چې نړیوالې ټولنې په هر ډول منلی. دغه هیواد په کورنیو چارو او سیاست کې مداخله د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. هر هیواد چې غواړي مرسته وکړي مرستې دې وکړي. موږ په دې پوهیږو چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه ممکن د دې بهیر په تړاو اندېښنې یا ګټې ولري، خو دا باید د سولې، ثبات او امنیت په بیه تمام نشي. زه په دې نه پوهیږم چې یو ګاونډی هیواد څرنګه دا باور لرلی شي چې په دې هیواد کې ګډوډي او جګړه د بل هیواد په ګټه تمامېدای شي. فکر کوم په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت باید ګاونډي هیوادونو لپاره هم په مساویانه توګه مهم وبلل شي، نه برعکس. نو هر هغه څوک چې غواړي مرسته وکړي او موږ خپلو ملګرو ته ویلي که غواړئ چې مرسته وکړئ، که د سولې بهیر کې کوم راز ګټه لرئ، نو باید خپلې هڅې همغږې کړو. ډلې ډلې کېدل ګټه نه کوي. نو موږ باید سره یو ځای شو او په ګډه له افغانستان سره مرسته وکړو، ځکه موږ یو ډیر ښه تحرک ایجاد کړی. خلک خورا خوشبینه دي او زه فکر کوم دا عادلانه نه دی چې شته خوشبینۍ له منځه یوسو یا یې کمزوري کړو. زه فکر کوم موږ باید سره یو ځای شو او له افغانستان سره مرسته وکړو، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان ورته اړتیا لري او زه ډاډه یم چې افغانان به پر دغو سختیو غلبه ومومي. To destroy or undermine this optimism and this hope. And I think we should come together to help Afghanistan, because this is what the Afghan need, and I'm sure that the Afghanistan, the Afghan people will overcome these difficulties. په پای کې که راته ووایاست لکه څرنګه چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه، اوس مهال افغانان ډیر خوشبینه دي. هیلې شته، له احتیاطه ډکې هیلې چې بالاخره افغانستان ته به سوله راشي. ستاسو په ان به دغه ټول بهیر څنګه مخته ولاړ شي؟ ستاسو په ان دا ټول بهیر به څومره وخت او زمان ونیسي؟ او آیا فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سوله راشي؟ Let me start to answer the last point. Yes, I'm positive. When we started the talks between the Americans and Taliban, there was no hope, but we started with a few lines January last year. لومړی به مو د پوښتنې وروستۍ برخې ته ځواب وایم چې خو زه ډاډه یم کله چې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړې هغه مهال هیڅ راز هیله نه وه، خو موږ پر یو څو کوچنیو موضوعاتو خبرې پیل کړې. تیر کال جنوري کې یو شاوخوا یو کال وروسته مو د امریکا او طالبانو ترمنځ یو هررخیز تړون لاسته راوړ. زه فکر کوم که سیاسي اراده ولرو، زه فکر کوم سیاسي اراده شته او زه درته لږ تر لږه د خپلې شخصي ارزونې په اساس ویلی شم چې یو ډول چمتوالی شته او دا چمتوالی ما د دواړو خواو په آمادګیو کې ولید چې ځانونه یې چمتو کړي، لږ تر لږه په رواني ډول او ځانونه دغه فرصت ته آماده کوي. ځکه نو فکر کوم چې هیله شته، خو باید د مودې او وخت په باب حقایق په نظر کې ونیسو. موږ باید ډېرې زیاتې هیلې ونه لرو، باید حقایقو ته پام وکړو. زما سپارښتنه به دا وي چې تاسو په پیل کې پر نسبتا لږو لانجمنو مسایلو خبرې وکړئ تر څو یو ښه پیل وشي او بیا دغه بهیر پر مخ یوسو. زه فکر کوم د خبرو دوام چې
هیله کوم تر یوې مناسبې مودې به ادامه ولري او هیله لرم چې ګډوډي جوړونکي به هم پکې نه وي. دا په خپله آن که په سملاسي ډول کومه څرګنده نتیجه هم لاسته را نه وړو، خپله د خبرو دوام زما په آن یو بریالیتوب دی. دا بریالیتوب دی چې افغانان څنګ په څنګ ویني چې له یو او بل سره په ډیر ښه ډول خبرې کوي، پر اختلافاتو بحث کوي. دا په خپله پرمختګ دی. زه فکر کوم او دا به یو پیاوړی تحرک او هیله پیدا کړي او دغه هیله به پر ښکیلو غاړو فشار راوړي چې په شا نشي، پر مخ لاړ شي او د سولې تړون نهایي کړي انشاءالله. That in itself, I think, is a progress, and that will create a great momentum and will create a great hope, and with this hope, hopefully, will put a pressure on the parties not to turn back and to move forward and to conclude a peace agreement. ډیره مننه ډاکټر مطلق القحطاني چې موږ ته مو وخت راکړ او په افغانستان کې مو د سولې د پروسې په اړه راسره خبرې وکړې. له تاسو نه هم ډیره مننه چې مرکه مو راسره وکړه او بیا هم زه افغانستان ته نیکې هیلې لرم او هیلهمن یم چې په افغانستان کې له دوامداره او دایمي سولې وروسته بیا انشاءالله سره ووینو. دا یو ډیر ښکلی هیواد دی.